دا زما چیلنج دی ټول انسانیت ته چې د الله سبحانه تعالی یو حکم د انسان فطرتي او طبیعتي په خلاف دی را میدان ته شئ. یو حکم د انسان د اسلام د انسانیت په خلاف دی، بسم الله مخې ته کوي، میدان کې به واچو که نه چې نه دی نو بیا ولې موږ ځان تسلیم نه کړو. موږ هېڅ مشکل نه لرو چې امریکا قانون ځان تسلیم کړو، موږ هېڅ مشکل نه چې امریکا د اروپا قانون ځان تسلیم کړو، د بنګلادیش د چاینا د افغانستان قانون ځان تسلیم کړو، ټرافیکي قانون ځان تسلیم کړو. چې کله د الله قانون راځي کوم چې خیر دی پکې هېڅ شر پکې نشته، بیا موږ سوال کوو چې ولې موږ نه الله عبادت غواړي، ولې باید موږ لمونځ وکړو، ولې باید موږ روژه ونیسو، ولې باید موږ حج وکړو، بیا پکې نورې مزخرفاتي خبرې شروع کړو. اعوذ بالله. لږ منطقي فکر وکوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو ټول صحتمند سئ. انشاءالله د پروني پروګرام نه چې زده کړي وي او زه همیشه ورونو خویندو ته دا خواهش کوم تېنه که چیرته امکان لري دا کومې خبرې چې زه کوم چې د باندې تاسو دوباره خپله پلټنه وکوئ. ماشاءالله ګوګل د هر چا په لاس کې دی، کتابونو امکانات ډیر دي، ځکه دغه رمضان مبارکه میاشت نه ډېر زیاته ښه ګټه واخلئ. نه فقط چې خپل عبادات وکوئ بلکې هم چې خپل اسلامي علم زیات کړئ، د نورو ادیانو په اړه باندې تر څو پورې وکولی شي چې دعوتي میدان کې صحیح معلومات ورکوي او د اسلام حقیقت خلکو ته واضح کوي. انشاءالله راځو موږ مخکې ځو. اوسه پورې زه په هغه سلسله کې یم چې دا سوال چې چا چې کړی دی چې موږ ولې د الله عبادت کوو. زه پرونی پروګرام تشریح کوم چې بعضونو کې د چې نوي راغلی. زموږ نننی پروګرام اسلامي لارښوونې د ساینس او منطق نظر د لاندې نه دا دی چې ولې موږ د الله عبادت کوو. دغه پوښتنه د خلکو جوابوم. دا مختلف دا پوښتنې څو ډوله لري. آیا الله زموږ باید ضرورت لري؟ الله زموږ عبادت باندې ژوندی پاتې کیږي یا زموږ عبادت ته محتاجه دی؟ څه ضرورت دی موږ ته عبادت وکړو؟ ولې موږ د الله عبادت کوو؟ دا ټولې پوښتنې ما ټول کړي دي. انشاءالله موږ اول کې دا سوال لاندې راوستو چې څوک چې سوال کوي دا باید صحیح فهم ولري د الله سبحانه وتعالی باره کې، دنه مخکې چې سوال وکړي. نو موږ په همدې باندې بحث وکړو. انشاءالله اوس هم زه په الترومایفوزم کوم. په الترومایفوزم فقط یو برخه غواړم ووایم. کیدای شي خلک دا خیال وکړي چې دا فقط نظریه وه او خلک په خپل نظریات باندې مخکې تلل بلکې نور کوم فکر نه لرو، آخرت فکر نه لرو. نه ورنو که تاسو متوجه شئ اسکندینیویا کې چې کوم وایکینز وو هغوی پیګنز وو او هغوی دغه وایکین په خپله جنت او دوزخ تعریف یې درلودو. هلته هغوی خپل جنت ته ونحاله ویلې، ولحاله هغوی خپل جنت ته ویلې او دوی ویلې که څوک چېرته جنګیږي په جنګ میدان کې مړ کېږي نو هغه به د غټترین لیول د جنت کې وي او د سره به اورډن وي. اورډن د هغوی نعوذ بالله یو خدای دی، د سره به خپله دا وي. یعنی موږ چې کوم نظریت په اسلام کې لرو چې مجاهد څوک چې الله په لاره کې جد و جهاد کوي، جهاد کوي، هغه کسان سره چې په مسلمان باندې ظلم کوي، په اسلام باندې ظلم کوي، په اسلام باندې یرغل کوي، غواړي اسلام ته خطر ورسوي، نو هغه مجاهد دی چې هغه مقام د شهادت یې غټ اوچت دی. نو هغوی هم دغه تعریف لري. یعنی دغه د الله عبادت، د الله احکامات او الله ته قرباني ورکول دا صرف نه چې زمونږ په دین کې دی بلکې د هغوی په دین کې هم چند دی بلکې فاسق دی. خو موږ الحمدلله په حقه یو. همدغه آیات چې په قرآن کې موږ لرو ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین، چې زما منځونه، زما عبادات، زما خدمات، ټول زما مرګ او ژوند ټول د الله رضا دپاره دی. همدغه نظریه وایکن درلودله چې زموږ دا کوم ژوند دی، کوم جنګ دی، کوم جد و جهاد دی، د هر څه چې دپاره دي د اورډن دپاره دي. دا موږ ولحاله ته ځو، د هر څه بېمعنا پاتې کېږي، هلته به موږ شراب څکو، اورډن سره خپل خدایان سره به ناست یو. یعنې دغه نظریه هغوی هم لري. انشاءالله که تاسو دا پروګرام پرونی پروګرام نه وي لیدلی تاسو کولی شئ یوټیوب چینل ته ورشئ او هلته حتما د پرونی پروګرام به وی ګورئ. انشاءالله په ده به هم پوه شئ. راځئ مخکې ځو. دغه بل بحث چې موږ کړی و د الترومایفوزم په اسلام کې دغه نظریه مطلقا غلط ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وتعالی هغه وایي چې موږ قیاس الشمول نه کوو. قیاس الشمول څه شی دی؟ چې انسان ښه دی یا انسان کې خوبیانې دي، دې دپاره الله ښه دی، چې الله ښه دی، الله انسان ښه جوړ کړی دی. موږ په دې شکل باندې قیاس نه کوو. یا مثلا موږ ویده کېږو، حتما الله به ویده کېږي. که چېرته موږ ضرورت لرو چې شته چې بل خلک به زموږ خدمت وکړي، همدې دپاره الله زموږ ضرورت لري چې موږ ته خدمت وکړي، عبادت وکړو. بل موږ قیاس اوله کوو. قیاس اوله چې الله سبحانه تعالی خپل کوم صفات دي په همغه صفات باندې الله سبحانه تعریف کوو او په همغه صفاتو باندې موږ د الله سبحانه وتعالی کوم احکامات دي په ځان باندې منو. یعنی الله سبحانه تعالی صفات دنده چې دروغ ووایي موږ دا په خپل واضح ده چې الله سبحانه تعالی دروغ نه وایي. خبره ختمه. ضرورت نه لري د هغه شان ته ضرورت نشته. ولې ووایي؟ ولې دروغ ووایي؟ الله سبحانه تعالی دوکه نه کوي، ولې وکړي؟ یعنې دا انساني تعریف دی. دروغ او دوکه او ډوډۍ خوړل او تشناب ته تګ او وږي کېدل
موږ دغه قیاس الشمول په الله سبحانه وتعالی نه کوو، بل قیاس الاول کوو چې هغه څه چې د الله سبحانه خپل صفات دي، په کوم صفات چې په قرآن کې شوي دي، کوم صفات چې په حدیث شوي دي، په همغه مطابق موږ فیصله کوو. دریم اشتباه چې څوک کوي په دې سوال کې چې ولې الله سبحانه وتعالی موږ نه دا خواهش کوي یا مثلا موږ دا ولې امر کوي چې زما عبادت وکړه، دا دریم اشتباه دا سړی چې کوي دا په خپله په دې سوال باندې خپل نه پوهېږي. که ته په خپل سوال پوه شي، همیشه دپاره چې یو څوک تا نه چې خواهش کوي یا تا نه پوښتنه کوي یا تا باندې امر کوي، دا نه دی چې لازمي هغه کس په ګټه کې دی. زه ورته اوس مثال در کوم. ډاکټر چې ته ورته ځې، غاښ دې خراب شوی دی، چنجن شوی دی، وباسي، تا ته به ډینټسټ ووایي د غاښونو ډاکټر چې خوله دې وازه کا، تا ته باندې امر وکړو، تا نه خواهش وکړو، تا باندې حکم وکړو. ته په اسلامیک ټرم کې په اسلامي هغه جواب باندې ته د هغه جواب ورکې، یعنی بیرته کوم حکم یې کړی دغه جواب ورکې، یعنی په لنډ معنا بندګي کې ځان تسلیمې، هغه عمل اجرا کې. اوس تا چې خوله وازه کړه او تا نه غاښ وباستو، دا فایده چاته لاړه؟ آیا ډاکټر په فایده کې شو او که ته په فایده کې؟ دویم مثال، که یو سړی سوالګر دی، متاسفانه او بدبختانه د خفګان نه ډکه خبره چې په افغانستان کې موږ دا مشکلات ډیر لرو، کافي سوالګران لرو په خپل ښارونو کې. الله دې د ټولو ته امکانات ورکړي، د ټولو ته د کافي رزق ورکړي، زموږ مشرانو ته د الله سبحانه د هدایت ورکړي، همداسې زموږ مالدارانو ته د الله سبحانه تعالی هم هدایت ورکړي، موږ ټولو ته شخصا ما ته چې موږ خپل صدقات زکات ټول ته ورسو. انشاءالله دا مشکل به په جامعه کې حل شي. ما یو سروې کړې وه، په دې سروې کې مې لکه چېرته خلک خپل فقط 15% مال چې کوم په افغانستان کې امکانات د بعضې خلکو سره وو، ما یو 50 کسان نومونه لیست کړي وو، که دوی 15% خپل مال ورکړي نو افغانستان کې به غربت پاتې نه شي. بله سروې شوې وه چې په دنیا کې دا بحث لږ جدا ده، خو انشاءالله باندې خبر راغله چې په دنیا کې 25 کسان که خپل 1% د خپل مال نه ورکړي نو یو ماشوم به موږی پاتې نه شي. سبحان الله، یو ماشوم به موږی پاتې نه شي، یو ماشوم به مکتب پاتې نه شي. دا به زموږ دویم بحث وي چې انشاءالله راتلونکي پروګرام باندې بحث کوو چې الله سبحانه رحمان الرحیم دی، نو بیا ولې دلته مشکلات دي. زما بحث د سوالګر دی. یو سوالګر رور راځي، تا نه خواهش کوي، لاس ته نیسي چې ته ماته کومک راکړه. یو بل سوالګر دی، خواته یې ولاړ دی، ته ورته وایې چې ورور لاس دې رانږدې کړه چې کومک درکړم. نو اوس هغه لاس نږدې کول تا ورته امر کړی چې لاس رانږدې کړه، آیا دغه امر په ګټه څوک ده؟ ستا په ګټه ده او که یا سړي په ګټه دی؟ یعنی هر امر، هر خواهش، هر درخواست د ستا د یو چا طرف نه چې کېږي، دا لازم نه دی چې دا چا چې امر کړی، چا چې خواهش کړی، چا چې قومنده کړی، دی په ګټه کې وي. دویم، یو ډاکټر ته رخصت لیکي، تا ته یې لیکل ده چې ته باید کوم دوا وخوري، څو بجې وخوري، څو وخت یې وخوري او کوم شیان نه باید فریض شي. اوس زما سوال دا دی په حیث یو منطقي انسان چې دغه نقصه، دغه حکم، دغه اعمال چې ته اجرا کې، آیا ته په ګټه کې او که ډاکټر په ګټه کې دی؟ بدون شک ته به په دې راضي شي چې زه په ګټه کې یم. نو ته په ګټه کې، نو بیا ته ولې همدغه فکر راوخله، په الله یې تطبیق کا چې الله سبحانه وتعالی موږ ته امر کړی، موږ ته حکم کړی دی چې موږ د هغه عبادت وکړو، د هغه احکامات تطبیق کړو په ځان باندې. آیا دغه ګټه چاته ځي؟ دا ګټه موږ ته ده او که دا ګټه الله سبحانه وتعالی ته دی؟ همداسې نور احکامات ونیسه، که هغه انجینري ده، که هغه د موټر مستریتوبي ده، که هر څه دی، دا لازم نه دی. ډېر محدود ځایونو کې به یو کس چې یو شي باندې قومنده کوي، امر کوي، خواهش کوي یا وایي چې دا کار داسې باید وشي، هغه په ګټه کې وي. زیاتر وخت کې هغه څوک چا نه چې دا خواهش شوی دی، چا باندې دا امر شوی دی، هغه په ګټه کې وي. نو همدغه تعریف په عمومي ډول باندې ته کولی شي په اسلام کې واچې چې موږ ته الله سبحانه وتعالی هر څه ویلي دي د عباداتو دپاره، که لمونځ دی، روژه ده، زکات ورکول دي، که حج ده، هر یو چې دی، دا نه چې الله دوی ته دنه ګټه اخلي، بلکې دا خپل انسانانو ته په ګټه کې ده. او زه به دا هر یو انشاءالله تشریح کوم او نور به تفصیلي چې د الله عبادت کې څومره فایدې دي، څومره زړه سکون دی، چې الله سبحانه وتعالی د اسلام جواب ورکو چې اسلام جواب څه شی دی. هغه خلک چې ولې موږ د الله عبادت باید وکړو. اول دا
چې الله سبحانه تعالی لایق د عبادت دی. مخکې چې ته عبادت وکړې کوونکی لایق د عبادت دی. بلکې د امام طبري یو حدیث راټول کړی دی چې هغه کې ملایکې وایي الله سبحانه وتعالی ته چې یا رب موږ ستا په عبادت کیو لیکن بیا هم داسې عبادت ستا نشو کولی لکه څنګه چې لازمه ده. دنه مخکې زه نور د اسلام جوابونه ورکم. راځئ چې دغه 15 بناوې د اسلام وګورو چې دا د چا په ګټه دي. دا د انسانانو ډېر په ګټه دي او که دا د الله په ګټه دي. اول کلمه شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله والله بالله چې د انسانیت د مصیبت نه د خلاصي، د انسانیت غلامی نه د خلاصي. چې ته کله په انسان ژوند کې ته غلامې، یا د ښځې غلامې، یا د دولت غلامې، یا د وظیفې غلامې، نو که ته د غلامي کې غواړې ازادي ځان ته پیدا کړې نو ته وایې دغه کار زه د الله دپاره کوم. لا اله زه هیڅ چا دپاره نه کوم بلکې الله دپاره کوم. که ته خپل په کور کې مشکلات لري او ته وایې زه الله دپاره دوی سره صبر و غم کوم، د ماشاءالله ده کې ستا کامیابي ده او خوشحاله سکون لري، امید لري د آخرت، نو دغه لا اله په خپل یقین په خدای وکړي چې د ټول د ژوند مشکلاتو حل ده. ځکه ستا ادرس معلوم شو، ستا خالق معلوم شو، ستا امید معلوم شو، څه دپاره دی دا ټول معلوم شو. همدا دلیل دی چې قرآن وایي وما خلقت الانس والجنس الا لیعبدون، چې ما انسانان جنیات انسانان نه دي پیدا کړي بلکې خپل عبادت ته. یعنې چې انسانان چې هر څه کوي دا د الله سبحانه تعالی رضا باید پکې وي، د الله باید عبادت وکړي، یعنې د الله باید احکامات ومني. چې که تاسو الله احکامات ومنل نو تاسو په دې غلامي دنیا کې کامیاب بسئ. ایډون همبل یو ساینټسټ و، بلکې ایډون بل چې مانه د نوم ایډون سامیول، هغه ویلي دي چې انسانیت په یو حقیقت غورځېدلی دی. یعنې یو انسانیت یو حقیقت ته غورځېدلی دی. زه ته مثال درکړم. یو کوی دی چا ویستی دی، هغه کې تا پیشو وغورځوله، هغه پیشو د هغه ځینې وتلو امکانات نشته دی، هغه پیشو مجبور ده چې په دې کوی کې ځان ته امکانات برابر کړي تر څو پورې وکولی ژوند وکړي. انسانان په خپله دې دنیا کې غورځېدلي دي، یعنې دې دنیا کې موږ ژوند کوو. نو څنګه ژوند کوو؟ که دا ته د بل قانون باندې کې بدبختیان سره مخامخ یې، که ته د الله په قانون باندې کې نیکبختیان سره مخامخ یې. نو لا اله دا اول چې دی د انسان مهمې پوښتنې جوابوي د ژوند، چې دا اول کې تاسو پروګرام کې مې یادېږي ما ورته ویلي که اتاق کې ته یې، د اتاق کې ته ویښ شوې، هر څه شته دی، میز چوکۍ شته، میوه شته، ډوډۍ شته، هر څه شته دی، لیکن ته په شعورونه کې میوې باندې په خوړلو باندې بلکې ته به پوښتنه وکړې د دې اتاق کې چا اچولی ما، ولې واچولم، د اتاق نه به ځم چیرته، زما هلته مقصد څه شی دی. نو همدا ډول لا اله د ستا د ټول د ژوند مقاصد مقصدونه معلوموي او ستا د ټول غم دردیدان نه ختموي، تا ته امید بخي، تا ته عدالت بخي، هر څه تا ته بخي، بلکې تا ته یو ژوند بخي چې بل قسم پکې نشته دی، خوشحالي او آبادي او سوکالي ده پکې. هغه جنت فردوس و اعلی دی. اولین ګټه د الله د 15 احکاماتو د اسلام. دویم موز زه کولی شم سبا پورې خبرې وکړم. اجتماعي ګټې، روانشناسي ګټې، فزیکي ګټې، موږ خو منطق باندې بحث کوو نو زه به اسلامي بحث پې نه کوم. یعنې اول اجتماعي ګټې، ته چې موز کوې جومات کې چې کوم 100% د کور نه زیات دی، ته خپل ورونو خویندو حوال نه خبرېږي. موږ انسانان یو اجتماعي پدیده یو، د هغوی حوال نه خبر شوې، یو بل سره کومک کوئ، یو بل سره خبرې کوئ، یو بل یعنې اقتصادي کومکونه دلته جوړېدلی شي. نو موز په جومات کې ګټه لري. په کور کې چې کله موږ سجدې ته کوزیږو، دا واضح زه غواړم سبا پورې هم خبرې کولی شم لیکن دا پروګرام ډېر زیات اوږد شي. موږ اکثر انسان ذهن ته وینه نه انتقالیږي. زمونږ فرنټل لوب چې کوم د ذهن دغه بخش دی دا د فکر دپاره او د فیصلې دپاره مسؤل دی. دلته وینه نه ځي. چې کله موږ سجدې ته کوزیږو او څو دقیقې هلته پاتې کیږو نو زمونږ سر ته وینه راځي. ساینس واضح ډول باندې وایي چې موږ باید داسې کار وکړو چې زمونږ سر ته وینه ورسیږي او دماغ هم په ارامه باندې وي. نور فزیکي ګټې ډېر دي، د هډوکو دپاره ښه دی، د ملا دپاره ښه دی. روانشناسي ګټې په دې موږ ټول پوهېږو چې اوس نن سبا ډېر خلک په دې مشهور چې یوګا باید وکړي. هر یو سایکالوجي دا وایي ته خپل ځان ته وخت ولره، یعنې ځان سره کښېنه، تدبر وکړه، کنټمپلیشن دوی ته په انګلیسي کې وایي، خپل ځان ته وخت ورکړه. موز همدا دی. موز ستا خبرې دي الله سبحانه وتعالی سره، ستا خپل خالق سره. د سورې فاتحه یو طرفه سیګنل نه دی چې ته څه شی وایې تا ته بېرته جواب درکول کېږي، بلکې دا واضح شرعي مسله ده چې کله ته عبادت کې داسې احساس وکړو زه الله ګورم یا قرآن هغه ما ګوري.
نه ستا رب سره ستا خالق سره ستا یو رابطه ده ډایرکټلی. هیڅ په منځ کې څوک نشته دی. ته الله نه دعا کوې، هر خواهشات لري، هر غم لري، وی وایه. افسوس په هغه ملحد باندې چې حتی خپل غم هم چا سره نه شریک کولی. او الحمدلله د اسلام دپاره چې موږ کولی شو چې هر درد وي، هر غم وي، کینو الله سره شریک کو، خپل بوج کم کو. او همدا موز دی چې په ورځ د قیامت اولین شیطانه به قبر په کې هغه موز دی. نو موز اصلاحي ده. موز که ته وایې هغه آیتونه چې وایي چې ظلم مه کوه، امام وایي ته اورې، دعوتي آیتونه اورې، اصلاحي آیتونه اورې، سکون کې پیدا کېږي. یو کس دې ما ته وایي صحیح طریقې باندې موز کوم او بیا ما نه بیا سکون کې نه یم، یو دفعه سجدې خوند واخله، ته لاړ شه، ته به دا پوښتنه ونه کړې چې ولې الله موږ باندې خواهش کړی ته لمونځ وکړه. سبحان الله. هر یو ساینټسټ تاته وایي چې خپل ځان ته وخت ورکړه. هر یو ساینټسټ تاته وایي چې همداسې حرکات وکړه چې ستا وجود دې سالم پاتې شي. هر یو اجتماعي به خوښ شي. حتی په نوم د یو مارک، یو عیسوي عالم چې ما سره په کور کې اوسېدو، موږ مذاکره درلودله او موږ ته کور کې اوسېږه څو پورې چې موږ ته کم وخت کې خبرې وکړو. هغه ویلې زه بعضې وخت کې ډېر په قار شم چې اسلام څنګه نظام لري چې هر څه یې جوړ کړي دي اجتماع دپاره. مونځ لري، مسجد کې سره یو ځای کېږي، یو بل احوال نه خبرېږي. حج لري، عمومي بینالمللي مسلمانان ټولېږي، یو بل احوال نه خبرېږي، یو بل سره خبرې کوي. یعنی زه مانځه باندې سبا پورې خبره کولی شم، لیکن سبحان الله زموږ ډېر مسلمانانو په دې ارزښت باندې پوهېږي. مانځه کې د الله به ګټه څه وي، بلکې زموږ هغه سره رابطه جوړېږي، موږ ته خپل مشکلات وایو، موږ هغه نه هدایت ته خلو، د هغه کلام اورو چې کوم موږ ته راغلی دی په حیث د یو هدایت. اوس راځئ چې د روژې باره کې خبرې وکړو. صیام چې روژه موږ ولې نیسو. سبحان الله. موږ په دې ټولو ښه پوهېږو چې د روژې نیول فایدې باندې ما مخکې پروګرام باندې خبرې کړي دي. په روژه کې چې کوم اجر دی هغه د الله سبحانه تعالی رحمت ثابت کوي چې کوم رحم موږ باندې شوی دی. د روژې چې کوم نور مسایل دي زه بیا څو دانو باندې ټکو باندې خبرې وکړم. اول الله سبحانه تعالی روژه کې موږ ته وایي چې تاسو صدقات ورکوئ، سخي اوسئ، د اجتماع نه پوښتنه وکوئ، که خپل خوله بندوئ د غریبانو احوال نه خبر شئ، تقوا لاس سره وړئ، ځان اصلاح کوئ، په خپل نفس باندې کار وکوئ تر څو پرې وکولی شئ چې الله ته نور نږدې شئ. الله ته نږدې کېدل معنا څه دی؟ انسانیت ته خیر دی، اجتماع ته خیر دی. په روژه کې سبحان الله چې څوک په قار سړی هم وي هغه هم دا وایي چې زه روژه یم قار نه کوم. څومره خیر دی پکې، لیکن دکې به د الله څه ګټه وي چې موږ دا دکې زموږ د انسانانو ګټه ده. موږ دا عبادت په دې نه کوو چې دکې د چا ګټه ده، څه ساینسي ګټه لرو، څه اجتماعي ګټه لرو، څه ټکنالوژي ګټه لرو. موږ دا عبادت کوو چې څه شی دی چې الله سبحانه تعالی ویلي وسمعنا واطعنا، خبره ختمه چې الله ویلي دي موږ ته اطاعت دی، موږ اوریدل زموږ ته اطاعت دی. لیکن دا بحثونه هغه کسانو لپاره کومه څوک چې دا پوښتنه کوي، او انشاءالله دا پوښتنې به زه جواب وم. بل موږ سره زکات دی. زکات سبحانه زکات دپاره څوک ویلی شي چې دکې د الله سبحانه تعالی شخصي ګټه نعوذ بالله تعالی دا جامع ګټه ده. نن ساینس دا ثابته کړې ده، بلکې UN دا خبره کوي چې زموږ کائنات دومره امکانات لري چې کولی شي 2 کائنات نور ته ډوډۍ ورکړي، لیکن بیا هم متاسفانه او بدبختانه حتی مسلماني هیوادونو کې غریبان د ولږې د لاسه زجر کې دي. په افریقا کې په هر څو ثانیو کې 2 ماشومان مړ کېږي، په هر یو دقیقه کې 2 ماشومان مړ کېږي، ځکه چې خلک خپل صدقات او زکات نه ورکوي. که په دنیا کې مرته مخکې ذکر کو، که ته بل ګیټس راواخلې، جف بیزوکس راواخلې، ایلیان ماسک راواخلې، وارن بافټ راواخلې، هنی لمبانی راواخلې، همبانی ټول فامیل راواخلې، ادیتیا بیلیا ګروپ راواخلې، دوی فقط خپل زکات ورکي، مطمئن یم چې دنیا ډېر مشکلات به حل شي. زکات بیا هم موږ باندې فرض دی، لیکن خیر چاته دی؟ انسانیت ته دی. حج هم چنان. حج کې اکثر خلک دا وایي په افغانستان کې چې ولې خلک حج ته د افغانستان کې غربت دی. که چا هم اقتصاد لوستی وي په دې پوهېږي چې حج کې څونه ګټې دي. نه فقط چې اسلامي ګټه زه بحث نه کوم، زه تاسو اجتماعي او ساینسي او منطقي ګټو باندې بحث کوم. اول ګټه اقتصادي ګټه په حج کې دا ده، یو حجاج چې هلته ځي ټکټ اخلي، ټکسي استفاده کوي، دا ټول اقتصاد جوړوي، دا ټول په یو ملک GDP باندې اثر غورځوي. بل اجتماعي ګټه دا ده چې ته دنیا هر حالت مسلمانانو نه خبرېږي. الحمدلله وروته د ایتوپیا نه ماشاءالله ایتوپیا کې څه حالت دي، اقتصادي رابطو جوړوي، یو بل سره خبرې کوي، او هر یو کس سپین لباس اغوستی دی، نه مالدار او نه غریب معلوم دی، ټول د الله رضا دپاره راغلي دي. هلته خلک خپل ذبحه کوي، مال خپل سخاوت ښکاره کوي، خرماګان راوړي، توفې راوړي. سبحان الله. دکې څوک ویلی شي چې په یو عبادت کې نعوذ بالله انسانیت ته پکې شر دی. که څوک هم وایي
دا زما چیلنج دی ټول انسانیت ته چې د الله سبحانه تعالی یو حکم د انسان فطرتي او طبیعتي په خلاف دی را میدان ته شئ. یو حکم د انسان د اسلام د انسانیت په خلاف دی، بسم الله مخې ته کوي، میدان کې به واچو که نه چې نه دی نو بیا ولې موږ ځان تسلیم نه کړو. موږ هېڅ مشکل نه لرو چې امریکا قانون ځان تسلیم کړو، موږ هېڅ مشکل نه چې امریکا د اروپا قانون ځان تسلیم کړو، د بنګلادیش د چاینا د افغانستان قانون ځان تسلیم کړو، ټرافیکي قانون ځان تسلیم کړو. چې کله د الله قانون راځي کوم چې خیر دی پکې هېڅ شر پکې نشته، بیا موږ سوال کوو چې ولې موږ نه الله عبادت غواړي، ولې باید موږ لمونځ وکړو، ولې باید موږ روژه ونیسو، ولې باید موږ حج وکړو. بیا پکې نورې مزخرفاتي خبرې شروع کړو. اعوذ بالله. لږ منطقي فکر وکوئ. حج کې څونه ګټې دي، بلکې د خلکو اقتصاد پکې جوړیږي، ملکونو اقتصاد جوړیږي، تیارې پرې روانې دي، مسلمانان هلته څونه خلک کار کوي. په دې نظر کې زه دغه کوم معنوي ګټې چې هغه ما پرېښي دي، روحاني ګټې ما پرېښي دي، لیکن فقط هغه اجتماعي او منطقي ګټو باندې موږ خبرې کوو. انشاءالله دا 5 بناوې د اسلام چې کوم د اسلام ستنې دي او دا موږ هر یو ځای کړل په ډېر محدود ټایم کې او په محدودو ټکو باندې. موږ په دې پوه شو چې هر یو انسانیت ته موږ ته ګټه راوړي، بلکې الله دې ګټو محتاج نه دی، ځکه الله سبحانه تعالی رب السماوات والارض دی او هغه دې ګټو هېڅ محتاج نه دی، د دې منځونو هېڅ محتاج، بلکې دا موږ ته ګټې دي. موږ په دې کوو چې الله ویلي موږ یې کوو. خبره ختمه. انشاءالله په راتلونکي پروګرام به موږ په همدې عبادت باندې نورې خبرې به هم کوو او هغه نه بعد به انشاءالله مخکې ځو د الله په رحمت به بحث کوو.